سلامونه او مینه خوږو نازنینو ملګرو. ویډیو مو وکتله، نن دغه طریقه زه درته ښیم په کین ماسټر کې چې همدغه شان ویډیو مطلب موږ یو ویډیو کوو، هغې څخه 3 ځایه 4 ځایه 5 ځایه هر څومره زیات چې وي تاسو کولی شئ برابرې کې جوړې کړئ. او نو ورځو طریقه درته ښیم چې په کومه طریقه سره کېږي. ملګرو مخکې له دې چې په ویډیو پیل وکړو تر څو تاسو ته موږ طریقه در وښیو، تر هغې دمخه زموږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او د سبسکرایب وروسته دغه د بیل نشان تاسو کلیک کړئ تر څو زموږ د هرې نوې ویډیو څخه په وخت تاسو خبر شئ. نو پیلوو ویډیو. چېرته ځئ ما بیا هم ښه راغلاست. ورې دغه ویډیو ده. اوس راځو اوریجنل ویډیو زه درته ښیم چې اوریجنل څه ډول ویډیو ده. نو اوریجنل ویډیو دغه ده، دغه اوریجنل ویډیو ده. ګورئ دا اوریجنل ویډیو ده، تاسو کولی شئ وګورئ. زر زر به وتښته، اوس راغلی دی منځ کې ناست دی بیا دلته. نو دا اوریجنل ویډیو ده. اوس جوړوو پکې 3 ځایه. نو لومړی ویډیو رااخلو، مطلب دې ځای څخه د شروع شي دغه نور چې بکي دی دغه کته کوو. راځو ویډیو اخلو تر کوم ځای پورې چې دلته ناست وي نو راغلی دی. دغه ځای باندې بیا کلیک کوو او دغه بکي پاتې دغه ډیلیټ کوو. نو راځو بیا سر ته رارسیږو، دلته په لیر باندې کلیک کوو، میډیا خلاصوو. میډیا کې بیا هم همغه ویډیو را اخلو. کله مو چې ویډیو را واخیسته اوس پکې دوهم ځای ګورو چې دوهم ځای کې کوم ځای کې ناست وي هغه به را واخلو، دا ډیلیټ کوو، باندې کلیک کوو چې واپسې کې دلته راشي. د ځای ته م راغلم. اوس دوهمه ویډیو کې ګورئ د ځای نه ناست دی، دغه ځای پورې راغلی دی. دغه اوس په همدغه ځای باندې ډیلیټ کړو بکي. دغه پاس به م ورسره ډیلیټ کړو ځکه پاس کلیپ زیات دی او د لاندې کم دی. نو دا چې راغی دلته کلیک کوو او دلته په دې ځای باندې کلیک کوو، دغه سکرین اخلو. اوس یې اوکې کوو. ګورئ دواړه په یو ځای باندې ناست دي. موزیک دغه ساوند بندوو دواړو. اوس ګورئ دواړه ناست دي. اوس دریم را اخلو، دریم باندې بیا هم پلیر باندې کلیک کوو، میډیا ته راځو، ویډیو را اخلو. ویډیو به دلته دا کې اخیر وي، دغه ځای باندې کلیک کوو، دغه کته کوو، دلته پرې نیسو، لاړ به شي دغه ځای ته او بیا دلته کش کوو. اوس ګورو دغه دی، دریم هم ناست دی، ښه برابر دی. اوس بیا هم په همدغې باندې کلیک کوو. مخکې غلطي هم مې کلیک وکړ، دغه یو باندې اوس دغه دریم دی، دې باندې کلیک کوو او دغه اخلو، دغه داسې کش کوو. ګورئ کوم چې کش کړ، اوس همدغې اواز هم بندوو. اوس ګورئ 3 ځایه کېناست، یوه کیسۍ څخه هم 3 عکسۍ جوړې شوې یا برابرې شوې. نو په همدغې طریقې سره نور قسم دا خو یوازې تاسو د سترګو غړولو لپاره چې مطلب دغه ډول کار هم پکې کېږي. نو دغې نه تاسو نور تخنیکونه هم اخیستلی شئ، نور کارونه هم اخیستلی شئ، قسم ایډیټینګ پکې کولی شئ. د کمپیوټر پروګرامونو څخه ډېر ښایسته ایډیټ کېږي. خو هره ورځ غواړم تاسو ته یو نوی درس پکې وړاندې کړم، یو نوی پروجیکټ درته کې جوړ کړم. نو تاسو مو ملتیا وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ تر څو نور ښایسته پروجیکټ چې ما زده کړي دي ما برابر کړي. انشاءالله زه به تاسو ته ویډیو در اپلوډ کوم. تاسو هم کولی شئ زموږ ملتیا وکړئ، زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. کومه پوښتنه وړاندیز نیوکه هر څه چې لرئ نو لطفا په کمنټ کې راته پرېږدئ تر څو موږ هغه مشکل حل کړو، هغه کومه نیمګړتیا چې موږ کې موجوده وي هغې ته د حل ټکی پیدا کړو. په الله مو سپارم، دعاګانو کې مې یاد ساتئ. تر بیا د الله